پاکستاني رژیم باید هغه څه وکړي چې هر څه کوي باید عواقب یې وسنجوي او دومره وکړي چې بیا د ریبلو توان لري چې دغه اوسنی حالت چې روان دی دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې کړي، حالت به ډېر یو خطرناک لوري ته یوسي. ژر تر ژره باید دوی د دغه ظلم څخه او د دې ناروا څخه لاس واخلي او کوم افغانان چې هیواد ته راځي باید اجازه ورکول شي چې په ښه عزت باندې خپل هیواد ته راستانه شي. پاکستان په وروستو کې په افغان مهاجرینو ځمکه سره تبۍ کړې ده. افغان مهاجرین په بیلابیلو بهانو نیسي، ځوروي او هیواد ته یې رالیږي. همدا ډول یې په لکونو افغانان چې په پاکستان کې د مهاجرو په توګه اوسېدل په یو ځل یې په افغانستان ورمرش کړل، چې په دې توګه یې هم مهاجرو همدا ډول افغان حکومت ته پراخه مشکلات پیدا کړل. د افغانستان د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د مهاجرینو د جبري اخراج په اړه تازه څرګندونې کړې دي. په دې ویډیو کې به درته د ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد د وینا مهمه برخه ولرو. همدا ډول نن 12 بجې به د افغانستان رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ملي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه ټول افغان ملت ته د مهاجرو د اوسني وضعیت او همدا ډول د پاکستان د ظلمونو چې د مهاجرو سره یې کړي دي ملت ته وینا ولري. د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. په وروستیو کې له هغه وروسته چې په پاکستان کې نگران حکومت راغلی او د عمران خان حکومت چپه شوی ده، پاکستان حکومت د افغانستان پر وړاندې پر پارونکو اقداماتو لاس پور کړی ده. د افغان مهاجرینو نیول، ځورول، په پوله سرحدي شخړې او نښتې افغانان په ډول ډول ځورول. همدا ډول د پاکستاني پولیسو لوري د افغان مهاجرینو نیول، ځورول او د رشوت په توګه پیسې ترې اخیستل. دا د پاکستان هغه وروستۍ کړنې دي چې د افغانستان پر وړاندې یې ترسره کوي. خو له دې څخه تر ټولو مهم هغه څه چې د افغانانو پر وړاندې یې کړي دي، د افغانستان د میوو پر وخت یې د تورخم او سپین بولدک دروازو کې مشکلات جوړ کړل. همدا ډول یې د تورخم دروازه د څو ورځو لپاره وتړله چې له امله یې افغان تجاران زیانمن شول. خو بیا هم پاکستان له دې سره هم قرار نه شو. د افغان حکومت پر وړاندې د پاکستان ته یوازینی ورپاتې اله هغه مهاجر دي. پاکستان د افغان مهاجرینو د جبري ایستلو پریکړه وکړه. د نومبر لومړۍ نیټه یې افغانانو ته ضرب الاجل وټاکه ترڅو له پاکستان څخه ووځي، که نه په بې عزتۍ به یې دوی له پاکستان څخه وباسي. که څه هم هغه مهاجر چې په خپله خوښه د پاکستان له دغه اخطار څخه وروسته افغانستان ته را روان شوي وو، د پاکستاني پولیس لوري نیول شوي دي، د هغوی مالونه ترې اخیستل شوي دي. همدا ډول هغه سامان آلات چې د دوی خپل ملکیت و د پاکستاني پولیسو لوري ورڅخه تاو شوي دي. همدا ډول هغه افغانان چې کارتونه یې درلودل د پاکستاني پولیسو لوري نیول شوي، رشوت ورڅخه اخیستل شوی ده او په بیلابیلو بهانو له کارځایونو او همدا ډول هغه سیمې چې هلته دوی هستوګن ونیول شوي دي او ځورول شوي دي. د پاکستان څخه په یو ځل په لکونو مهاجر افغانستان ته بیرته ستنول په افغانستان کې یو بشري ناورین ته نږدې شوی ده. که څه هم افغان حکومت تر خپله وڅه تر اوسه پورې د مهاجرینو لپاره هغه د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي دي، د افغانستان د ملي دفاع وزارت له لوري 2000 باربري موټرونه هغه مهاجر چې تازه خپل هیواد ته راځي د دغه موټرونو په واسطه به خپلو سیمو ته لیږدول کېږي. همدا ډول ټول هغه مهاجر چې افغانستان ته راځي بایومتریک کېږي ترڅو د دوی په منځ کې شریر افراد هیواد ته را داخل نشي. د مهاجرینو د شته وضعیت په اړه به نن غرمه 12 بجې د افغانستان رئیس الوزرا ښاغلی ملا محمد حسن اخوند د ملي تلویزیون له لارې افغان ولس ته یو وینا وکړي. همدا ډول د افغانستان د ملي دفاع وزارت وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد پاکستان ته په یو اخطاریه وینا کې ویلي دي پاکستان د نن د افغانانو سره دومره ظلم وکړي چې سبا یې وریبلی شي. همدا ډول ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد زیاته کړي چې د پاکستان د اوسنۍ پریکړه یو طرفه پریکړه ده. افغان حکومت د پاکستان د اوسنۍ پریکړې سره په هیڅ ډول موافق نه ده، ځکه دغه افغانان چې په کلونو
پاکستان کې اوسېدلي، هلته یې کاروبار د ځمکې یې دي، خپلوان یې دي. که چیرې په دومره لنډه موده کې دوی ویستل کېږي، دوی هغه شتمني چې دوی درلودله هغه ټول په داسې بیه ترې پاتې کېږي چې هیڅ هم نه ده. همدا ډول د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پاکستان له لوري د افغان مهاجرینو د اموالو ضبطولو ته غلا ویلې ده. ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي دي دوی به هیڅ چاته هم اجازه ورنه کړي چې د افغان مهاجرینو ضبط کړي او یا یې هم غلا کړي. په وروستیو کې د پاکستاني پولیسو له لوري افغان مهاجرینو سره په پوله هم د توند چلند راپورونه ورکول شوي دي چې له ځینو مواردو یې دا دي: افغان مهاجران په سمه توګه نه پرېښودل کېږي چې په عزت سره خپل هیواد ته داخل شي. رش جوړ شوی ده، د پاکستان هغه کارکنان کم دي او مهاجر ډیر دي. همدا ډول هغه مهاجر چې افغانستان ته تازه ستنېږي، ځینې یې که تذکیره ونه لري یا هم نور څه کار ونه لري، هغوی څخه په مختلفو بهانو پیسې اخیستل کېږي. افغان مهاجرین په ډول ډول بهانو ذلیل کېږي. د پاکستاني حکومت دغه ډول کړنې په افغانانو کې د پاکستان ضد احساسات نور هم راوچتوي. د ملي دفاع وزیر ښاغلی مولوي محمد یعقوب مجاهد هغه وینا چې پاکستان کې د مهاجرینو د ځورولو، راویستلو او همدا ډول د هغوی د مالونو د ضبطولو په اړه کړې ده. ویډیو په دې وروستۍ برخه کې به درته د ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد هم هغه وینا نشر کړو. د پاکستان پر رژیم باندې غږ کوو چې هغوی باید د افغانانو سره ظلم او زیاتی ونه کړي، د هغوی شخصي مالونه ورڅخه وانخلي، د هغوی ملکیتونه ضبط نه کړي، چې دا په هیڅ قانون کې، په هیڅ اصولو کې دوی نشي کولای. او د دې به پوښتنه کیږي او د دې به موږ په ټول توان سره کوشش کوو مخه به یې نیسو او په هیڅ صورت به انشاءالله اجازه نه ورکوو چې څوک زموږ د افغان ورونو شخصي ملکیتونه ضبط کړي، ورڅخه وګرځوي، ورڅخه غلا یې کړي. د دې سره سره په نورو برخو کې، په لارو کې او د راتګ په وخت کې پر دروازو باندې ډیر ظلم ورسره روان دي چې باید ژر تر ژره دا ظلم ودرول شي. نړیوال متوجه کوو، ملګري ملتونه، خیریه بنسټونه او مؤسسات، اسلامي کنفرانس ټول باید پر پاکستان باندې غږ وکړي چې دغه حالت چې د مهاجرینو سره روان دي دا پای ته ورسوي. که چیرې مهاجرین خپل هیواد ته ستنوي هم هغوی باید په ښه باعزته طریقه باندې هیواد ته راستانه شي او خپل ټاټوبي ته راشي. نو پاکستاني رژیم باید هغه څه وکړي چې هر څه کوي باید عواقب یې وسنجوي او دومره وکړي چې بیا یې د ریبلو توان لري چې دغه اوسنی حالت چې روان دی دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ترینګلې کړي، حالت به ډېر یو خطرناک لوري ته یوسي. ژر تر ژره باید دوی د دغه ظلم څخه او د دې ناروا څخه لاس واخلي او کوم افغانان چې هیواد ته راځي باید اجازه ورکول شي چې په ښه عزت باندې خپل هیواد ته راستانه شي. موږ مرحبا او لبیک ورته وایو او په خدمت کې به یو. دا پریکړه چې پاکستان د مهاجرینو په اړه کړې ده یو اړخیزه پریکړه ده چې موږ ته په هیڅ صورت د منلو نه ده، موږ هیڅ ورسره موافق نه یو. یو طرفه او ظالمانه پریکړه ده چې پر افغانانو باندې تپل شوې ده. افغانان یې د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دوی باید د دې شانو عواقب وسنجوي او داسې کار ونه کړي چې هغه د یو هیواد په ګټه هم نه وي.